تېره ورځ د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سپار سیمه کې یو بنسټیز روغتیایي مرکز له بیا رغولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. دا روغتیایي مرکز چې د تېرو جګړو پر مهال وران ویجاړ سوی و، اوس یې د بیا رغونې مالي لګښت د یونیسف ادارې له لوري ورکړل سوی. د دې روغتیایي مرکز د پرانیستنې د مراسمو پر مهال د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو وویل چې یاد مرکز د عامې روغتیا ریاست د روغتیا او پرمختګ مؤسسې په ګډو هڅو د یونیسف نړیوال سازمان په مالي لګښت د 14 لک افغانیو په لګښت د 3 میاشتو په موده کې ورغول سو. د دوی په خبره چې د هلمند ولایت ټولو اوسیدونکو ته ځانګړې پاملرنه کوي ترڅو هیوادوالو ته لا پر وخت روغتیایي خدمات برابر او وړاندې سي. خارجان د خوا څخه بمبار سوی و، تخریب سوی و، چې بیا وروسته خوشبختانه په اوس کې تقریبا چې 3 میاشتې مخکې کار شروع سوی و. په 3 میاشتې په موده کې دا صافیان چې موږ مخکې ابتدا درلوده دواړه جوړ شول چې د دې تقریبا د 1.4 میلیون افغانۍ یا 14 لکه تقریبا افغانۍ باندې د دې بیرته رغونه وسوله او مصرف چې دی اوچپیم د خوا څخه اوچپیم مؤسسې په واسطه باندې ورکړل سوی دی او تطبیق هم دوی خپله کړی. مراسمو کې د روغتیا او پرمختګ مؤسسې مسؤلینو د هلمند ولایت د بیلابیلو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو د اوسیدونکو لپاره د پر وخت روغتیایي خدماتو او اسانتیاو برابرولو خبر ورکړ او په وینا یې چې د هلمند تر هرې سیمې پورې به خپل روغتیایي خدمات ورسوي. او 90 کلینیکونو ته سولري سیستم چې سامان رسیدلی دی هغه افتتاح کوو او 2 موټرسایکلان نوي د سیچسان لپاره راغلي دي هغه ورته توزیع کوو او د 28 کلینیکونو ته سټنډر انسینیټورونه جوړوو چې بعضې کارونه شروع دي خو په روانه هفته کې مکمل کار شروع سي او 120 کلینیکونو ته د آی پي خریداري سوې د آی پي سامان دی هغه به انشاءالله په روانه هفته کې تمضي کوو. د سیمې اوسیدونکي چې د کلونو را په دې خوا د روغتیایي خدماتو او اسانتیاو له کمښت سره مخ دي سکون راډیو سره د خبرو پر مهال وویل خوښ دي چې سیمه کې وران ویجاړ روغتیایي مرکز رغول سوی دی او خپله سیمه کې د لا ډیرو روغتیایي امکاناتو غوښتنه یې وکړل. ټک ټکو اوس خوا دی شکر دی جوړ سو، نه کلکین و، نه دروازه و، نه هندارې وې، نه رنګ و، هېڅ هم نه و. په یو 3-4 وطا کې موږ ګزاره کول. اوس د هغه تعمیر دا سره شروع بیا تر دې سره پورې هېڅ شي ته ضرورت نشته. زموږ دغه غوښتنې دي چې موږ د ډاکټر معنا کمی دي چې ډاکټران اضافه سي نو بیا چې هغه کم مریضان چې دي ډېر دي نه چې ورته راسي هغه تر ماپښینه تر مازدیګره پورې لا هم دا خلک برته دغسې تللي دي لا د دوی کار نه دی خلاص شوی یعنې ډاکټر و ډوډۍ ته هم نه دی خلاص. هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ سپار سیمه کې د اسمال یو وران ویجاړ روغتیایي مرکز له بیا رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل سو چې د هلمند ولایت په ډیریو لرې پرتو سیمو کې خلک صحي خدماتو ته بشپړ لاسرسی نه لري. حافظ احمد نصرت، سکون راډیو.